السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دهلی تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وای. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن نظري بیا تاسو لپاره دې وینه ویډیو سره غرایم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په ویډیو باندې د ویډیو ریکارډ اپشن یې راولو. کله چې ملګرو تاسو په خپل موبایل کې ویډیو کوئ نو د ویډیو په ستاسو موبایل په سکرین باندې دغه د ریکارډ اپشن راځي چې دا بیا په هر موبایل کې بیل فرق او تفاوت کوي، خو بیا هم تاسو دغه او اوس وخت کې به تاسو وینئ ملګرو چې ډېر کسان ویډیو کوي په ویډیو باندې دغه د ریکارډ اپشن راولي، خو دا د صرف د یو ویډیو د ښکلا یا سټایل لپاره راولي. نو تاسو ته د نوې ویډیو کې دغه طریقه درښایم چې موږ هم څنګه کولی شو په ویډیو باندې دغه د ریکارډ اپشن راولو. که څه هم چې کله تاسو ویډیو کوئ تاسو په سکرین باندې دغه اپشن ښکاري، خو چې ویډیو وکړئ وروسته دغه بیا نه وي، نه راځي ځکه چې ویډیو ثبت شي ستاسو موبایل کې بیا وروسته نه وي. راځم په ویډیو پیل کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کوم چې تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. نو ملګرو دې لپاره تاسو خپل موبایل کې کاین ماسټر اپلیکیشن را خلاص کړئ. دغه کاین ماسټر اپلیکیشن لینک هم د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې شته، تاسو له هغه څخه ترلاسه کولی شئ. کله چې تاسو خپل موبایل کې کاین ماسټر خلاص کړ نو دلته به تاسو راشئ، په دغه اپشن به کلیک وکړئ. تاسو چې د هر ډول سکرین انتخابوئ او صرف ما چې اوس کوم جوړ کړی دی دغه د افقي سکرین لپاره ما هم ګرین سکرین تیار جوړ کړی او دغه د عمودي سکرین لپاره هم ما جوړ کړی دی 14 نه او 9 سکرینونه چې تاسو ګورئ. که تاسو چېرته ویډیو په دغه سکرین کې کړی وي نو دلته هم تاسو ته ګرین سکرین جوړ کړی دی او دې لپاره هم جوړ کړی دی. که چېرته تاسو فیسبوک سټوري یا هم ټیک ټاک لایک داسې اپلیکیشن لپاره ویډیو جوړوئ نو دغه سکرین انتخابوئ. زه پیل خل دغه انتخابوم نو ما تاسو د دواړو لپاره جوړ کړی دي. زه پیل خل یو ویډیو په خپل موبایل کې راخلم، راځم دلته یو ویډیو انتخابوم چې هر یو ویډیو وي. مثال په ډول ما دغه ویډیو انتخاب کړه. کله چې تاسو ویډیو انتخاب کړه نو را بشئ نو کمې دوه ویډیوګانې چې ما تاسو ته جوړې کړې دي دوستانو هغه څخه به تاسو یو ویډیو راواخلئ. نو مثال په ډول ما دغه ویډیوګانې دواړې په خپل موبایل کې جوړې کړې دي ستاسو لپاره. ګورئ دوستانو دغه ویډیو ما راواخیستله. نو دغه دواړه ویډیوګانې چې دي ما تاسو ته ویډیو لاندې ډسکرپشن کې لینک اچولی دی، تیاره په ګرین سکرین کې تاسو په هر ویډیو باندې لګولی شئ. نو دواړه ډول د ویډیو هغه کسان چې ډسکرپشن نه پیژني د ویډیو لاندې کوم لیکلی ټایټل چې خیر پر دغه چې کلیک وکړئ لاندې څخه چې کوم راځي د ډسکرپشن وایي دوستانو دلته به دغه ویډیو لینک پروت وي دواړو ویډیوګانو، یو لینک به وي یا به دواړه وي. نو تاسو پر دغه لینک کلیک کوئ لاندې سایډ راسیږي، په سایډ کې به تاسو ته دغه دواړه ګرین سکرین ویډیوګانې وي له هغه ځای څخه تاسو ترلاسه کولی شئ. او په فیسبوک پیج کې به د ویډیو نه پورته لینک یا هم په لومړي کمنټ کې تاسو لینک کتلی شئ له هغه څخه ترلاسه کولی شئ. نو کله چې ملګرو تاسو دغه په ویډیو باندې ولګوه نو دلته به دې خوا کې راشئ د کاین ماسټر په دغه خوا کې تاسو نورې اپشن راځي. ګورئ دوستانو په ګرین سکرین ویډیو به کلیک کوئ او دلته تاسو ته یو اپشن راځي کروما کې چې ډېر کسان به ورسره بلد وي او دا اپشن به تاسو انیبل کوئ. کله مو چې انیبل کړل ګورئ دوستانو دغه ګرین سکرین ترې ختم شو او دغه کوم اپشن چې راځي دا به تاسو لږ ایخوا دیخوا کوئ چې دغه ګرین سکرین مکمل په صفا ډول ترې لرې شي. اوس چې کوم ملګرو تاسو ویډیو پلی کوئ په ویډیو باندې به دغه اپشن یې پاتې وي. ګورئ د ویډیو سره اساس دی. کله چې تاسو غواړئ دغه اساس لرې کوئ د ګرین سکرین ویډیو سره اساس دی دغه اساس پورته به دغه ویډیو کلیک کوئ او دلته ساوند اپشن راځي په دغه به کلیک کوئ او د ساوند پورته کوم لاوډ سپیکر اپشن چې دی په دغه به کلیک کړئ او دغه ساوند به موډ شي ختم بشي. نو کله چې تاسو ویډیو پلی کوئ سترګې به په کومو سترګو ته ماته راونیسې سترګې به ګورئ دوستانو نو دغسې تاسو ویډیو جوړولی شئ او که چېرته تاسو ساوند ختمول غواړئ نو په دغه طریقه تاسو د هرې ویډیو ساوند هم ختمولی شئ. نو ګورئ دوستانو اوس تاسو ته ښکاري چې په ویډیو باندې دغه د سکرین ریکارډ لایف اپشن راغی. نو ما تاسو ته د دواړو سکرینونو لپاره ویډیوګانې تیار کړي دي. تقریبا ټولې 15 سکینډه ویډیو ده تاسو دغه په خپل ویډیو باندې لګولی شئ چې هر څومره تاسو غواړئ. نو دوستانو دا وه نننۍ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي. که چېرې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ او بیا هم یادونه کوم چې دغه ویډیو د خپل دوستانو سره شریکه کړئ. نو څومره چې شیر کولی شئ تاسو مرسته زموږ سره مهمه ده. مننه که وختونه وکړي چې به ولرئ.